یاره نن ډیر زیات خوب راځي. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. مطلب دا دی چې اوس ماته ډیر زیات خوب راځي. پرون ماته ډیر زیات خوب راغلی و. I was feeling sleepy. I was feeling sleepy. مطلب دا دی چې پرون ماته ډیر زیات خوب راغلی و. ډیر زیات ستړی یم نن. I am very tired. I am very tired. Tired. مطلب دا دی چې اوس زه ډیر زیات ستړی یم. پرون زه ډیر زیات ستړی شوی وم. I was very tired yesterday. I was very tired yesterday. مطلب دا دی چې پرون زه ډیر زیات ستړی شوی وم. Yesterday پرون. Today نن. آصف لګیا دی د قرآن پاک تلاوت کوي. آصف is reciting the Holy Quran. آصف is reciting the Holy Quran. مطلب دا چې آصف اوس په دې ټیم کې لګیا دی او د قرآن پاک تلاوت کوي. recite مطلب دی تلاوت. آصف پرون لګیاو د قرآن پاک تلاوت یې کو. آصف was reciting the Holy Quran. آصف was reciting the Holy Quran yesterday. بیا د دې مطلب شو چې آصف پرون لګیاو او د قرآن پاک تلاوت یې کو. was کوي. is اوس یې کوي. علي او کاشف اوس لګیا دي کرکټ کوي. علي and کاشف are playing cricket. علي and کاشف are playing cricket. مطلب دا چې علي او کاشف اوس په دې ټیم کې لګیا دي او کرکټ کوي. علي او کاشف پرون کرکټ کو. پرون لګیاو او کرکټ یې کو. علي and کاشف were playing cricket yesterday. علي and کاشف were playing cricket yesterday. پر دې مطلب شو چې هغوی پرون لګیاو کرکټ یې کو. You should always remember that difficult doesn't mean impossible. It simply means that you have to work hard. که ستاسو په زندګۍ کې ستاسو په لایف کې څه قسم مشکلات هم راځي نو دې مطلب دا نه دی چې دا ناممکن دی بلکې دې سمپل دا مطلب دی چې تاسو ته مهنت کول پکار دی. او بیل ګیټس وایي چې کامیاب د هغه چا لپاره شه څوک چې تا ناکام کتل غواړي. کامیاب د هغه چا لپاره شه څوک چې تا ناکام کتل غواړي. نو ستاسو په زندګۍ کې ستاسو په لایف کې چې څه قسمه مشکلات هم راځي د دې مطلب دا نه دی چې دا ناممکن دی ته چې سم کې دا ناممکن دی بلکې د دې سمپل دا مطلب دی چې تا ته بس لږ محنت کول پکار دی. Assalamu alaikum dear friends, and I'm so happy, I'm so glad that you have visited our channel, our playlist, the UL English په پښتو کې, as you can see right behind me. هم انشاءالله نن په دې ویډیو کې په دغه درس کې موږ د present continuous tense او همدې سره سره د past continuous tense په باره کې ښه په تفصیل سره ښه په ډیټیل سره زده کوو او ښه په اسانو الفاظو کې چې مطلب present continuous tense څه ته وایي کوم ځای کې استعمالیږي past continuous tense څه ته وایي او دا کوم ځای کې استعمالیږي د سره سره به تاسو دا زده کړئ مطلب د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو د دې قابل شئ چې د is am are د was were صحیح استعمال څنګه کیږي دا هیلپینګ ورب چې کوم دی دا کم ټینس طرف ته اشاره کوي. او نن په دې ویډیو کې ځکه موږ دا ټاپک کور کوو ځکه چې دا یو ډیر زیات اهم ډیر زیات بنیادی ټاپک دی. دا هغه ټاپک دی هغه سری کوم چې زموږ په روزمره کنورسیشن کې په روزمره خبرو اترو کې ډیر زیات استعمالیږي خو زیاتره خلک د دې ډیر غلط استعمال کوي. نو که چېرته تاسو دا غواړئ چې خپل د انګلیش وکیبلري امپروو کړئ ګرامر امپروو کړئ او مطلب په ډیر کم وخت کې خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ لکه بالکل د نجیب الله شربزي په شان هغه چې زه خپل هم یو استاد یم خو د دې چینل نه د یو ال انګلیش نه هغه ته ډیره زیاته فایده رسي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. if you also want to take your English to the next level نو بیا موږ سره اوسئ. نمبر 1 اوس د ټول نه مخکې د present continuous tense تعارف definition چې د present continuous tense definition سره تعارف یې څه دی. لکه فار ایگزامپل ته په لاره باندې را روانې په لاره باندې درنه څوک پوښتنه وکړي یا په بل کوم ځای کې درنه څوک پوښتنه وکړي چې ته انګلیش زده کې ما ته دا ووایه what is present continuous tense یعنی present continuous tense څه شی دی څه ته وایي. دلته درنه دا کس صرف تعارف غواړي نو په انګلیش کې د دې تعارف دا دی چې we use present continuous tense for something right now
مطلب سره مطلب دا چې پریزنت کنټینیو ټینس موږ د داسې کارونو لپاره استعمالو دا د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه اوس په دې موجوده وخت کې روان وي جاری وي. لکه که تاسو چېرته د دې نوم ته لږ سوچ وکړئ پریزنت کنټینیو ټینس د پریزنت مطلب دی موجوده یعنی اوس په موجوده وخت کې کنټینیو جاری ټینس زمانه یعنی اوس په موجوده وخت کې چې کوم کارونه سٹارټ وي شروع وي جاری وي د دغه ټولو کارونو دپاره موږ پریزنت کنټینیو ټینس استعمالوو. لکه فار ایگزامپل اوس وخت کې تاسو څه کوئ تاسو سره لاس کې موبایل دی او انګلیش زده کوئ نو دا یو جاری کار دی دا پریزنت کنټینیو ټینس دی که چېرته تاسو د دې کار په باره کې خبره کول غواړئ نو تاسو به پریزنت کنټینیو ټینس استعمالوئ. هغه مونځ کوي لګیا دی اوس په دې ټایم کې په جانماز باندې ولاړ دی او مونځ کوي هغه روټۍ خوري چای څکي وغیره د داسې ټولو کارونو دپاره موږ پریزنت کنټینیو ټینس استعمالوو. امید کوم چې تاسو په دې باندې مکمل پوه شوي یاستئ. اوس په دویم نمبر باندې پاسټ کنټینیو ټینس. پاسټ کنټینیو ټینس څه ته وایي؟ پاسټ مطلب تیر شوی کنټینیو مطلب جاری یعنی په تیر شوي وخت کې که هغه 10 سکنډه مخکې وي 1 غنټه مخکې وي 10 کاله مخکې وي خو بس چې تیر شو په هغه وخت کې چې کوم کارونه شروع په هغه وخت کې به چې کوم کارونه کېدل مطلب په تیر وخت کې د هغې لپاره موږ پاسټ کنټینیو ټینس استعمالوو. پاسټ کنټینیو ټینس یو داسې ټینس دی چې دا اشاره کوي د ټولو هغه کارونو طرف ته کوم چې مخکې کېدل د هغې اوس موجوده وخت سره څه کانټیکټ نشته څه تعلق یې ورسره نشته او بس تیر وخت کې کېدل نو د داسې کارونو دپاره موږ استعمالوو پاسټ کنټینیو ټینس. نمبر سیکنډ اوس په دویم نمبر باندې د پریزنت کنټینیو ټینس پہچان او د پاسټ کنټینیو ټینس پہچان پیژنګلو. مطلب که چېرته ستاسو مخې ته یو کس په انګلیش کې خبرې کوي اخبار ګورئ کتاب ګورئ یا ویډیو کې ستاسو مخې ته د انګلیش یو سنټینس یو جمله راشي نو تاسو به اټومیټیکلی دا څنګه پته لګي چې آیا دا پریزنت کنټینیو ټینس دی که پاسټ کنټینیو ټینس دی او که بل یو کوم ټینس دی. او د دې په باره کې تقریبا موږ په 13 ویډیو کې موږ چې د پریزنت انډیپینډنټ ټینس په باره کې کوم ویډیو اپلوډ کړی وه په هغه کې موږ خو په تفصیل سره زده کړي وو خو یو ځل بیا هم ځان ته رایاد کړئ کله چې په یو سنټینس کې په یو جمله کې د سبجیکټ وي کارکوونکي ته د هغې نه بعد از راشي ایم راشي یا آر راشي از ایم آر دا هیلپینګ ورب دی دې ته هیلپینګ ورب ویل کېږي. د دې نه ورکې یو هم راشي او د ورب لومبنی فارم دی د هغې په آخر کې آی این جي راغلی دا کوم ټینس دی دا پریزنت کنټینیو ټینس دی. دا یو داسې کار دی چې دا اوس په موجوده وخت کې په همدې ټیم کې جاری دی په همدې ټیم کې روان دی. یو ځل بیا ورته یو جمله راله په جمله کې سبجیکټ دی مطلب کارکوونکی دی د هغې نه بعد یا ایز راشي درې واړه په یو ځل نه راځي یا ایز راشي یا ایم راشي یا آر راشي او د ورب لومبنی فارم وي لکه د هر یو ورب چې کوم دی 3 حالتونه وي فرست سیکنډ تھرډ په دې کې لومبنی حالت به راځي او د هغې په آخر کې به آی این جي راځي نو ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا راتلل پکار چې دا د یو داسې کار طرف ته اشاره کوي دا یو داسې کار دی چې په موجوده وخت کې یعنی په همدې ټیم کې روان دی. کلیر. اوس په دویم نمبر باندې د پاسټ کنټینیو ټینس پہچان چې پاسټ کنټینیو ټینس به تاسو څنګه پیژنئ نو په یاد ساتئ کله چې په یو سنټینس کې د سبجیکټ نه بعد واز ور راشي او د ورب لومبنی فارم دی او د هغې نه بعد د آی این جي اضافه هم شوي نو ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا راتلل پکار دی چې دا کوم ټینس دی دا پاسټ کنټینیو ټینس دی مطلب دلته د داسې کار طرف ته اشاره کېږي چې هغه به په تیر وخت کې کېدو کال مخکې به کېدو 10 کاله مخکې 10 سکنډه مخکې دا به تاسو د سچویشن نه پته لګي چې آیا څومره وخت مخکې به کېدو. یو ځل بیا راته وایم که چېرته په سنټینس کې از ایم آر راشي نو دا د کوم کار طرف ته اشاره کوي د کوم ټینس طرف ته اشاره کوي د پریزنت کنټینیو ټینس طرف ته یعنی دا کار به په موجوده وخت کې کېږي. که چېرته په سنټینس کې واز ور راشي نو دا د کوم کار طرف ته اشاره کوي د کوم ټینس طرف ته اشاره کوي دا کار به کېدو په تیر وخت کې از ایم آر په موجوده وخت کې واز ور په تیر وخت کې. امید کوم چې تاسو به پرې پوه شوي یاستئ. اوس راځئ چې څو اگزامپل ته وګورو او په دې باندې ځان نور هم ډېر ښه پوه کړو. فار ایگزامپل هی از ټاکینګ آن د فون مطلب یې دا چې هغه اوس په موبایل باندې لګیا دی او خبرې کوي نو دا جمله ستاسو مخې ته راغله تاسو به څه کوئ د ټول نه مخکې به تاسو سوچ وکړئ چې د سبجیکټ نه بعد څه راغلي په دې کې سبجیکټ دی هی هغه سبجیکټ ویل کېږي کارکوونکي ته نو د سبجیکټ نه بعد راغلی دی ایز چې کوم دی هیلپینګ ورب دی او ما تاسو ته ویلیو چې کله د سبجیکټ نه بعد ایز ایم آر دې کې یو هم راشي نو کوم کار طرف ته اشاره کوي چې اوس په موجوده وخت کې لګیا وي روان وي. او ټاک
TALK talk درې په اخر کې ING فارم هم راغلی نو موږ ته دا اتوماتیکلی دا پته ولګېده چې دا کار اوس په موجوده وخت کې روان دی. He is talking on the phone. هغه په موبایل باندې خبرې کوي خو اوس په دې ټیم کې موبایل یې غوږ ته نیولی او خبرې کوي. که چېرته موږ داسې ووایو He was talking on the phone نو اوس به دې سنټینس سره څه کوې دې ته هم سوچ کوې. He سبجیکټ دی د سبجیکټ نه بعد was راغلی ما تاسو ته ویلي کله چې د سبجیکټ نه بعد was ور راشي په پاست کنټینیو ټینس کې صرف دوه هیلپینګ ورب دي was ور په پریزنټ کنټینیو کې درې هیلپینګ ورب دي is am are نو په دې کې was راغی نو ستاسو ذهن ته اتوماتیکلی دا راتلل پکار چې دا پاست کنټینیو ټینس دی مطلب دا کار به کېدو په تیر وخت کې هغه به په موبایل باندې خبرې کولې. He is talking on the phone هغه په موبایل باندې خبرې کوي لګیا دی اوس په دې ټیم کې. He was talking on the phone هغه به په موبایل باندې خبرې کولې. is اوس کې لګیا دی was هغه به کولې. بل اگزامپل I am driving the car فار ایگزامپل تاسو چاته رنګ کو او هغه درته وایي چې I am driving the car درې سنټینس ته به ته سوچ کې پرې کې سبجیکټ څه شی دی I مطلب دی زه دا ور کې سبجیکټ دی دا ور کې کار کوونکی دی د I نه بعد څه راغلی am ما تاسو ته ویلو is am are مطلب دی کنټینیو ټینس نو پرې کې am راغی موږ ته اتوماتیکلی دا پته ولګي چې دا کار په دې ټیم کې لګیا دی په موجوده وخت کې اوس شروع دی. I am driving the car زه ګاډي ته ناست یم ګاډی چلوم یا که چېرته څوک داسې ووایي I was driving the car نو چې کله د سبجیکټ نه بعد was ور راشي ما تاسو ویلو دا پاست کنټینیو ټینس دی دلته د داسې کار باره کې خبرې کېږي چې هغه اوس نه دی شروع ابه کېدو نو بیا د دې مطلب شو چې ما به ګاډی چلو اوس یې نه چلوم ما به ګاډی چلو. I am driving the car اوس لګیا یم ګاډي ته ناست یم ګاډی چلوم. I was driving the car ما ګاډی چلو. بل اگزامپل They are eating breakfast سوچ وکړئ د سبجیکټ دی د دې نه بعد آر راغلی is am are اشاره کوي د پریزنټ کنټینیو ټینس طرف ته. پریزنټ کنټینیو ټینس یو داسې ټینس دی چې هغه د هغه کارونو لپاره استعمالیږي کوم چې په موجوده وخت کې یعنې په همدې ټیم کې لګیا وي روان وي شروع وي. They are eating breakfast نو دلته موږ ته اتوماتیکلی دا سیګنل راغی چې دا پریزنټ کنټینیو ټینس دی مطلب دا یو داسې کار دی چې اوس په دې ټیم کې لګیا دی شروع دی. هغوی اوس ناستی بریکفاسټ مطلب اوس د سهار چیز کې ناشته کوي اوس لګیا دی. که څوک داسې ووایي They were eating breakfast نو د سبجیکټ دی د دې نه بعد ور راغی نو ستاسو ذهن ته اتوماتیکلی دا راتلل پکار چې دا پاست کنټینیو ټینس دی اوس نه دی لګیا هغوی هغه ټایم کې بریکفاسټ کوه. They were eating breakfast هغوی ناشته کوله. They are eating breakfast هغوی ناشته کوي اوس لګیا دي. They were eating breakfast هغوی ناشته کوله. اوس نه هفته مخکې به یې کوله ورځ مخکې او که هر څه وي دا به تاسو ته د سچویشن نه پته لګي. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو مکمل پوه شوي یاستئ. اوس راځئ چې فارمولې زده کړو او داسې ډېر نور. نمبر 3 اوس په دریم نمبر باندې به موږ د پریزنټ کنټینیو ټینس او د پاست کنټینیو ټینس د فارمولې باره کې زده کوو. که چېرته تاسو دا فارموله یاده وي په زندګۍ کې به کله هم پریزنټ کنټینیو ټینس دی که پاست کنټینیو ټینس دی او که هر یو ټینس دی دا به درنه کله هم نه هېرېږي. نو د پریزنټ کنټینیو ټینس فارموله ده سبجیکټ د سبجیکټ نه بعد د بیا هیلپینګ ورب یعنی د هیلپینګ ورب مطلب دی is am are دا هیلپینګ ورب دی. د دې نه بعد د ورب لومبنی فارم لکه د هر یو ورب درې حالتونه وي درې شکلونه وي فرست سیکنډ تھرډ لکه فار ایگزامپل موږ سره go مطلب دی تلل دا یو هیلپینګ ورب دی. نو د هر یو هیلپینګ ورب د هر یو ورب درې حالتونه وي درې شکلونه وي. go لومبنی فارم دی went دویم فارم دی gone دریم فارم دی. نو په دې ټینس کې زموږ نه د ورب لومبنی فارم غواړي د هغې نه بعد پلس ING د ورب په اخره کې به د ING اضافه کېږي او د هغې نه بعد د بیا په اخره کې ابجیکټ یا کمپلیمنټ د دواړو یو مطلب دی مطلب هغه څه چې په څه باندې کار کېږي. نو اوس به موږ انشاءالله یو سنټینس یو د پښتو جمله به رالو او موږ به بالکل د دې فارمولې مطابق انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. که چېرته موږ د فارمولې خلاف ځو زموږ سنټینس به مکمل غلطه وي نو موږ به فارمولې ته ډېر زیات سوچ کوو او موږ خپل یو سنټینس یو جمله کنورټ کوو. اوس راځئ چې دا وکړو خو د دې ټول نه مخکې دا زده کول پکار دي مطلب دا ډېر زیات ضروري دي
چې ایز کوم ځای کې استعمالیږي، ایم کوم ځای کې استعمالیږي او آر کوم ځای کې استعمالیږي. نو په یاد ساتئ ایم ایم دا صرف او صرف د آی نه بعد استعمالیږي، بل د څه نه بعد هم نه استعمالیږي. په دویم نمبر باندې ایز استعمالیږي د هی شي اټ نه بعد، یا کله چې په سنټنس کې د یو سنګولر سبجیکټ باره کې خبره وکړل شي، مطلب د یو څه باره کې ورکې خبره کیږي چې هغه واحد وي، که انسان وي، که ځناور وي، که جاندار وي، که بیجن وي، که هر څه وي خو چې یو وي. په دویم نمبر باندې آر استعمالیږي د د یو وی نه بعد، یا کله چې په سنټنس کې د دوو څه باره کې خبره وشي، دوه وي یا د دوو نه زیات وي، چې کله ورکې پلورل سبجیکټ راشي، که هغه انسان وي، که حیوان وي، که جاندار وي، که بیجان وي، که هر څه وي خو چې دوه وي یا د دوو نه زیات وي، نو د هغې نه بعد به موږ استعمالو آر. خیر اوس ځان سره دا په ذهن کې ونیسئ، په ایگزامپل کې به ستاسو کنسپشن مکمل کلیر شي. فار ایگزامپل اوس دلته موږ سره د پښتو یو جمله ده او دا موږ د فارمولې مطابق انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، انګلیش ته به کنورټ کوو. هغه سکول ته ځي، مطلب اوس هغه سکول ته روان دی. نو ټول نه مخکې په فارموله کې زموږ نه څه غواړي؟ سبجیکټ، ایس یو بي سبجیکټ، یعنی هغه څوک چې کار کوي. نو څوک سکول ته روان دی، د ځان نه به داسې پوښتنه وکړئ، نو تا به اټومیټیکلی د دې جواب میلاو شي، هغه سکول ته روان دی. نو هغه یو الک دی، د الک دپاره استعمالیږي هی، موږ هی ولګو، سبجیکټ ډن شو. په دویم نمبر باندې فارموله زموږ نه غواړي هیلپینګ ورب، یعنی یا ایز یا ایم یا آر. نو ما تاسو ته ویلو کله چې په جمله کې د یو څه باره کې خبره کیږي، که انسان وي، که حیوان وي، که جاندار وي، که بیجان وي، که هر څه وي خو چې یو وي، واحد وي، سنګولر وي، نو هغه یو دی. نو دې نه بعد به موږ څه لګو؟ ایز، هی ایز. صحیح شو، هیلپینګ ورب مو شو. په دریم نمبر باندې فارموله غواړي د ورب لومړنی فارم. نو تللو دپاره څه استعمالیږي؟ روان دی. دې دپاره استعمالیږي گو مطلب دی تلل. نو زموږ د ورب لومړنی فارم هم وشو. اوس په څلورم نمبر باندې تقریبا فارموله غواړي آی این جي فارم. نو آی این جي فارم به موږ ولګو، ګوینګ، هی از ګوینګ. په اخري نمبر باندې فارموله و چې اوس ولګوه ابجیکټ یا کمپلیمنټ، هغه څه چې په څه باندې کار کیږي. نو په څه باندې کار کیږي؟ چېرته روان دی؟ سکول ته روان دی. ټو سکول، he is going to school. د ټو مطلب دی تا، یعنی سکول تا. سکول ابجیکټ دی، په سکول باندې کار کیږي. دا جمله موږ بالکل د فارمولې مطابق ټرانسلیټ کړه او دا یو صحیح جمله ده. he is going to school. اوس که چېرته تاسو د همدې جملې نه د پاست کنټینیو ټینس جمله جوړول غواړئ، مطلب درې مطلب دی هغه سکول ته روان دی. که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې هغه سکول ته روان و، نو بیا به څه وایئ؟ د ایز په ځای باندې به صرف او صرف was استعمال کړئ. he was going to school. هغه سکول ته روان وو. he is going to school. هغه سکول ته روان دی. he was going to school. هغه سکول ته روان وو. اوس راځئ چې د دې د هیلپینګ ورب په باره کې هم زده کړو چې مطلب واز کوم ځای کې استعمالیږي، ور کوم ځای کې استعمالیږي. نو ما تاسو ته ویلي چې په پاست کنټینیو ټینس کې صرف او صرف دوه هیلپینګ ورب دي، واز ور. په دې کې ایم نشته، مطلب درې ور کې نشته. په هغه کې خو دي په پریزنټ کنټینیو کې دي ایز ایم آر، خو په دې کې صرف دوه دي، واز ور بس. واز استعمالیږي د آی نه بعد، هی شي اټ نه بعد، یا کله چې په جمله کې سنګولر سبجیکټ راشي، د یو څه باره کې خبره کیږي، نو هلته بیا موږ استعمالو واز. کله چې په جمله کې پلورل سبجیکټ راشي، دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې خبره کیږي، هلته موږ استعمالو ور. راځئ چې اگزامپلز ته وګورو. اوس به ستاسو کنسپشن مکمل کلیر شي. اوس دا ستاسو لپاره انشاءالله ډیر زیات آسان شو. فار ایگزامپل اوس دلته موږ سره یو بل سنټنس دی، یو بل جمله ده د پښتو، او دا جمله موږ رالو د دې فارمولې مطابق به دا موږ پریزنټ کنټینیو ټینس ته ټرانسلیټ کوو، کنورټ کوو به، او د هغې نه بعد به موږ پاست کنټینیو ټینس ته هم کنورټ کوو. هغه جمله را چې هغه کپړې وینځي، مطلب اوس په دې ټیم کې لګیا ده کپړې وینځي، ټولې کپړې خوشتي کړي او کپړې وینځي اوس لګیا ده. نو ټول نه مخکې په فارموله کې زموږ نه څه غواړي؟ سبجیکټ. چې کله تاسو د سبجیکټ پیدا کول غواړئ، نو اسانه طریقه یې دا ده، د ځان نه پوښتنه وکړئ څوک کار کوي، مطلب څوک کپړې وینځي، هغه کپړې وینځي. نو هغه یو جینۍ ده او د جینۍ لپاره څه استعمالیږي؟ شي. د شي مطلب دی هغه. نو سبجیکټ ډن، سبجیکټ شو. په دویم نمبر باندې فارموله و چې ایز ایم آر ولګوه، یا ایز ولګوه یا ایم ولګوه یا آر ولګوه، کوم چې صحیح راځي. نو دا موږ د خپل ذهن نه کوو، دلته څه صحیح راځي. ما تاسو ته ویلو کله چې په جمله کې د سنګولر سبجیکټ باره کې خبره کیږي،
د یو باره کې خبره کوي نو هغه یو جنۍ ده په دې وجه باندې به موږ لګو is she is په دریم نمبر باندې اوس فارموله موږ ته وایي چې څه ولګوه V1 یا د ورب لومبنی فارم V1 مطلب دی د ورب لومبنی فارم نو وینځلو ته څه ویل کېږي واش او بیا فارموله وایي چې د ING استعمال کړه د ورب په آخر کې ING استعمال کړه نو واش washing she is washing په آخري نمبر باندې ابجیکټ یا کمپلیمنٹ هغه څه چې په څه باندې کار کېږي نو په څه باندې کار کېږي په کپړو باندې کار کېږي کپړو ته ناسته ده د clothes هغه اوس لګیا ده کپړې وینځي د clothes نه د clothes اوس لګیا ده کپړې وینځي she is washing the clothes هغه اوس لګیا ده کپړې وینځي په دې موجوده وخت کې په دې کې is هم راغی او ING فارم هم ورکې راغی د ورب په آخره کې دا کوم ټینس دی دا present continuous tense دی مطلب یې دا دی چې اوس په دې ټیم کې لګیا ده او کپړې وینځي خو که چېرته یو کس داسې ویل غواړي چې هغه لګیا و کپړې وینځلې کال مخکې لګیا وه ګنټه مخکې لګیا وه خو اوس نه ده لګیا هغې کپړې وینځلې نو همدغه سنټنس دی همدغه جمله ده صرف او صرف د ایس په ځای به واز ولګېږي she was washing the cloth او ما تاسو ته ویلي کله چې په یو جمله کې واز یا ور راشي دا د کم وخت طرف ته اشاره کوي د تیر وخته د پاس کنټینیو ټینس په باره کې خبره کوي چې یو کار شروع خو اوس نه کال مخکې لس کاله مخکې لس سکنډه مخکې وغیره د دې پریزنټ کنټینیو مطلب پریزنټ وخت سره موجوده وخت سره د دې څه تعلق نشته نو she is washing the cloth اوس لګیا ده کپړې وینځي she was washing the cloth هغه لګیا و کپړې وینځلې بل اگزامپل زه لګیا یم او لډو کوم دا هم زموږ د پښتو یو جمله ده د فارمولې مطابق به دا موږ اوس کنورټ کوو نو څوک لډو کوي زه د زه دپاره څه استعمالیږي I وشو سبجیکټ شو په دویم نمبر باندې څه استعمالیږي هیلپینګ ورب is am are نو ما تاسو ته ویلي وو چې په پریزنټ کنټینیو ټینس کې د سبجیکټ نه بعد am استعمالیږي I am صرف او صرف د I نه بعد استعمالیږي بل د څه نه بعد نه استعمالیږي او دا په پاست کنټینیو ټینس کې نشته دی نو I am بیا کولو ته مطلب یو لوبه کولو ته څه وایي play I am play بیا غواړي ING فارم I am playing بیا هغه څه چې په څه باندې کار کېږي په څه باندې کار کېږي لډو I am playing د لډو مطلب یې دا چې اوس زه لګیا یم او لډو کوم خو که چېرته یو کس داسې ویل غواړي چې زه لګیا وم او لډو مې کوله اوس نه کوم خو ما لډو کوله هفته مخکې ګنټه مخکې ورځ مخکې وغیره نو بیا به صرف او صرف د ایم په ځای باندې به واز ولګېږي I was playing لډو ما لډو کوله I am playing لډو زه اوس لګیا یم لډو کوم I was playing لډو ما لډو کوله نو چې ایم ورکې راغی کنټینیو ټینس دی پریزنټ کنټینیو ټینس دی واز ورکې راغی مطلب دا چې پاست کنټینیو ټینس دی په تیر وخت کې کېدو اوس نه کېږي بل اگزامپل هغوی لګیا دي او کرکټ کوي نو فارموله کې څه غواړي سبجیکټ څوک کرکټ کوي هغوی د هغوی لپاره څه استعمالیږي دی مطلب دی هغوی بیا هیلپینګ ورب is am are نو هغوی دوم کېدلی شي دریم کېدلی شي سلم کېدلی شي نو دا پلورل سبجیکټ دی مطلب دلته دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې خبره کېږي په دې وجه باندې به موږ لګو are they are بیا کول یو لوبه کول play they are play بیا فارموله غواړي ING فارم they are playing بیا هغه څه چې په څه باندې کار کېږي کرکټ they are playing the cricket هغوی کرکټ کوي لګیا دي نو په دې کې آر راغی دا کم ټینس دی په موجوده وخت کې لګیا دي په موجوده وخت کې روان دی سټارټ دی اوس کرکټ کوي که چېرته یو کس داسې غواړي چې هغوی لګیا و کرکټ یې کوه په هغه ټایم کې هغوی لګیا و کرکټ یې کوه بیا به د آر په ځای باندې صرف ور ولګي they were playing cricket هغوی کرکټ کوه they are playing cricket هغوی اوس لګیا دي کرکټ کوي نو چې په یو سنټینس کې ور راغی مطلب دی چې دا اوس نه کېږي دا به مخکې کېدو آر پکې راغی مطلب سره مطلب دا چې اوس په دې ټایم کې لګیا دی اوس کرکټ کوي نو ور مونږ هله استعمالو په پاست کنټینیو ټینس کې کله چې د دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبره کېږي او په پریزنټ کنټینیو ټینس کې آر مونږ ځکه استعمالو کله چې دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبره کېږي مطلب دا چې آر انډیکیشن کوي اشاره کوي د پریزنټ کنټینیو ټینس طرف ته او ور انډیکیشن کوي اشاره کوي د پاست کنټینیو ټینس طرف ته they are playing cricket اوس لګیا دي کرکټ کوي
they were playing cricket هغوی لګیاو کرکټ یې کو مونږ جمعات ته روان یو مونږ جمعات ته روان یو په فارموله کې څه غواړي سبجیکټ څوک جمعات ته روان دي مونږ د مونږ دپاره څه استعمالیږي وی مطلب دی مونږ سبجیکټ شو بیا غواړي هیلپینګ ورب is am are present continuous tense ته مونږ کنورټ کوو نو څه به لګي وی د وی چې کوم دی مطلب مونږ دوم کېدلی شو لسم کېدلی شو شلم کېدلی شو نو کله چې د دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبرې کېږي بیا آر وی آر بیا تللو لپاره گو we are go بیا غواړي ing فارم we are going بیا هغه څه چې په سمانی کار کېږي object we are going to mosque ویل کېږي جمعات ته مونږ جمعات ته روان یو په دې ټیم کې مونږ بس روان یو جمعات ته اوس روان یو که چېرته که داسې غواړي چې زه جمعات ته روان وم تا ما ته رنګ وکړو خو زه جمعات ته روان وم تا په ما باندې اواز وکړو خو زه جمعات ته روان وم مطلب به زه جمعات ته روان وم بیا به د آر په ځای باندې ور مونږ جمعات ته روان وو نو د آر په ځای باندې ور we were going to mosque همدغه فارموله ده همدغه سنټنس دی صرف چې آر ورکې ولګي پرزنټ کنټینیو ټینس ور ورکې ولګېدو پاس کنټینیو ټینس اوس کېدو مخکې به کېدو we were going to mosque مونږ جمعات ته روان وو we are going to mosque مونږ جمعات ته روان یو ته دروغ وایې اوس دروغ وایې او لګیا یې که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ نو فارموله کې ټول نه مخکې زموږ نه څه غواړي سبجیکټ هغه څوک چې کار کوي څوک دروغ وایي ته دروغ وایې نو د ستا لپاره څه استعمالیږي یو د یو مطلب دی ته سبجیکټ شو اوس فارموله و چې ایز ولګوه یا ایم ولګوه یا آر ولګوه نو کوم صحیح راځي د یو وی دی نه بعد یا کله چې په جمله کې د پلورل سبجیکټ باره کې خبره کېږي دوه یا د دوه نه زیات وي وی ورکې راشي دی ورکې راشي یا یو ورکې راشي نو د دې نه بعد بیا موږ لګو آر یو آر صحیح شو ویلو ته څه ویل کېږي ټیل یو آر ټیل بیا فارموله وی آی ان جی فارم لګوه یو آر ټیلینګ په څه معنی کار کېږي په دروغ معنی یو آر ټیلینګ ا لای ته لګیای او ماته دروغ وایې دا خو صحیح شو خو که چېرته یو کس داسې ویل غواړي چې ته لګیا وې او ماته دې دروغ ویل مړه لګیا وې او هسې دروغ دې راته ویل هغه ټیم کې نو ته به ورته څه وایې یو ور ټیلینګ ا لای یو ور ټیلینګ ا لای کله چې په یو جمله کې آر راغی او تاسو دا کنورټ کول غواړئ پاست کنټینیو ټینس ته مطلب چې دا په تیر وخت کې کېدو د هغې لپاره بیا استعمالیږي ور آر به لرې کوي صرف سمپلي ور ورکې ولګوئ دروازه نه ور ډبلیو ای آر ای ور یو ور ټیلینګ ا لای مطلب دا دی چې تا به دروغ ویل که چېرته ته داسې وایي یو واز ټیلینګ ا لای دا مکمل غلط راځي سبب یو ور ټیلینګ ا لای تا ماته دروغ ویل مړه هغه ټیم کې لګیا وې دروغ دی ویل یو آر ټیلینګ ا لای اوس لګیا دروغ وې فضول لګیا نو آر اشاره کوي د څه طرف ته د پریزنټ کنټینیو ټینس طرف ته چې اوس لګیا دا کار شروع دی ور اشاره کوي د تیر شوي وخت طرف ته که هغه هر څومره مخکې وي نو هغه د ور مطلب دی د واز ور مطلب دی تیر شوی وخت ډېر زیات ستړی شوم خبرې مې رانه سمې نه کېږي بخښنه غواړم بس اوس زموږ یو اخیري راوند پاتې دی په دې کې به تاسو ډېر سنټنسز ډېرې جملې زده کړئ هغه جملې کوم چې زموږ په روزمره کنورسیشن کې ډېرې په کار راځي دې سره سره به ستاسو پریکټس هم وشي دوه ټینسونه به هم ډېر زیات یاد شي نو لومړی اګزامپل موږ سره دی هی از ا ګوډ پرسن هغه یو ښه سړی دی ایز ورکې دی نو موږ ته دا پته لګي چې دا اوس په موجوده وخت کې دا کار کوي هی از ا ګوډ پرسن هغه یو ښه سړی دی که چېرته یو کس وایي هی واز ا ګوډ پرسن لکه یو کس مړ شي اکثر له خلک وایي یاره ډېر ښه سړی و نو بیا د دې مطلب دی چې هغه ډېر ښه سړی و هی از ا ګوډ پرسن ښه سړی دی هی واز ا ګوډ پرسن ښه سړی و عبدالله از ویری انټیلیجنٹ عبدالله ډېر تکړه دی ډېر قابل دی عبدالله واز ویری انټیلیجنٹ عبدالله ډېر تکړه و عبدالله از ویری انټیلیجنٹ اوس ډېر تکړه دی عبدالله واز ویری انټیلیجنٹ ډېر زیات تکړه و مخکې تکړه و نو د ایز مطلب اوس دی د واز مطلب او مخکې و آی ایم ا ټیچر زه یو استاد یم زه یو ټیچر یم آی واز ا ټیچر زه یو استاد ام آی ایم ا ټیچر زه استاد یم آی واز ا ټیچر زه استاد ام د ایز مطلب دی د ایم مطلب دی یم اوس یم د واز مطلب دی زه ام
she is quite ill. هغه ډیره زیاته بیماره ده. ایز ورکې راغی نو موجوده وخت طرف ته اشاره کوي چې اوس ډیره زیاته بیماره ده. she is quite ill. ډیره زیاته بیماره ده. که چېرته یو کس داسې ویل غواړي چې هغه ډیره زیاته بیماره وه. she was quite ill. she was quite ill. هغه ډیره زیاته بیماره وه. د was مطلب دی وه. د is مطلب دی ده اوس ده. they are very poor. هغوی ډیر زیات غریب دي. ډیر زیات غریبانان دي. آر ورکې راغی اشاره کوي د پریزنټ د موجوده وخت طرف ته چې اوس په موجوده وخت کې هغوی ډیر زیات غریب دي. they are very poor. که چېرته یو کس داسې ووایي they were very poor. ور ورکې ولګي یو دروازه ورکې ولګي. دروازه نه WERE ور. چې ور یې ورکې ولګو نو مطلب دی چې هغوی غریبانان او اوس نه دي. they were very poor. هغوی ډیر غریبانان وو. they are very poor. اوس غریبانان دي. they were very poor. هغوی غریبانان وو. چې ور ورکې راشي نو اشاره کوي د تیر شوي وخت طرف ته. we are very rich. we are very rich. مطلب دی چې موږ ډیر زیات مالدار یو. موږ ډیر مالدار وو. we were very rich. we were very rich. ور ورکې راغی مطلب دی چې موږ مخکې ډیر زیات مالدار وو. we are very rich. موږ اوس ډیر زیات مالدار یو. آر اشاره کوي د موجوده وخت طرف ته چې اوس په دې ټایم کې. we were very rich. موږ ډیر زیات مالدار او اوس نه یو. you are very generous person. you are very generous person. مطلب دا دی چې ته یو ډیر سخي انسان یې. آر د پریزنټ طرف ته اشاره کوي موجوده وخت طرف ته اشاره کوي چې ته سخي انسان یې اوس یې. که چېرته یو کس داسې ووایي you were very generous. you were very generous. ته مخکې ډیر سخي وي. you were very niggard. بیا د دې مطلب دی چې ته مخکې ډیر کنجوس انسان وي. niggard کنجوس ته ویل کېږي. نو you are very generous person. ته یو ډیر سخي انسان یې. you were very generous person. ته مخکې ډیر سخي وي. Ali is a fast bowler. علي یو تیز بالر دی. نو ته به څه سوچ کې دلته ته به دا سوچ وکړې چې په دې سنټنس کې ایز راغلی. ایز اشاره کوي د موجوده وخت طرف ته مطلب د پریزنټ وخت طرف ته چې هغه تیز بالر دی خو اوس په موجوده وخت کې په دې ټیم کې تیز بالر دی. که چېرته ته داسې وایې غواړې چې هغه تیز بالر او he was a fast bowler. he was a fast bowler. was به اشاره کوي د تیر شوي وخت طرف ته چې په تیر شوي وخت کې به هغه یو فاست بالر و. زه امید کوم چې د دې ویډیو نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. اوس ما غوښتل چې زه تاسو سره د انټراګیټیو او د نیګیټیو په باره کې هم ووایم خو بیا به زموږ ویډیو ډیره زیاته غټه شي ډیره زیاته اوږده به شي. انشاءالله دې پسې چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو هغې کې به موږ تاسو سره د نیګیټیو او د انټراګیټیو په باره کې هم ښه په ډیټیل سره ښه په تفصیل سره ووایو. تاسو چې اوس څه هم وکتل سم یاد کړ دا ستاسو لپاره کافي دي. دا ستاسو لپاره ډیر ښه دی. په دې باندې صرف او صرف پریکټس وکړئ.